له ملي ټلویزیون سره د ډاکټر حمدالله محب د مرکی ډیر مهم ټکی امریکا ته د سفر د پاکستان دوه مخي او طالبانو په اړه مهمه خبرې کړي. نو هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. یو شی واضح شو چې په امریکا کې د افغانستان ملاتړ دوام لري. له ولسمشر جو بایدن سره جلسه ډیره مثبته وه. دوی بیا هم خپل ژمنه تازه او تمدید کړه چې ملاتړ به په نظامی او ملکی برخو کې دواړو کې دوامدار وي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره 3.3 میلیارډ ډالر مرسته ده چې په دې سره موږ کولی شو د دوی د پیاوړتیا لپاره استفاده ترې وکړو. کومو تیارو ته چې اړتیا ده هغه به هم پوره شي. په افغانستان کې هم د سرتیرو روزنه کیږي. د مختلفو مرحلو لپاره بیا نورو هیوادونو ته هم لیږو. د روزنو ډولونه بیلابیل دي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو د دې روزنې په باره کې وړاندیز کړی و. مثلا موږ په ترکیه کې هم سرتیري روزنې ته استولي وه. له پاکستان سره زموږ په تعامل کې هیڅ مشکل نشته. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د دوی لاسوهنه بنده شي. پاکستان د دې وعده کړې وه چې طالبان سولې ته هڅوي، خو موږ وینو چې وضعیت برعکس روان دی. پاکستانی هیات دوحې ته ځي، وایي له طالبانو سره خبرې کوو. طالبان چې بیا له خپلو مشرانو سره خبرې غواړي راځي پاکستان ته، یعنی په دوحه کې ناست کسان تصمیم ګیري نشي کولی. دا یوه ډیره د پوښتنې وړ موضوع ده. زموږ خبره همیشه همدا وه چې پاکستان د افغانستان سره د یوه ښه ګاونډي په توګه د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. که موږ د یوه هیواد پر ضد خلک راوستل او تجهیز مو کړل، بیا مو جنګ ته ورواستول، هغه هیواد به له موږ سره څنګه تعامل کوي؟ پاکستان د بین المللي چوکاټ له مخې حق نه لري چې زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي. افغانستان خپل یو پیاوړی ځواک لري او د تروریزم پر ضد مبارزه په خپل افغان امنیتي او دفاعي سرتیر کولی شي. د دې اړتیا نشته چې له افغانستانه د باندې اډې جوړې شي. افغان ځواکونه چې پیاوړي وي دا کار موږ په خپله کولی شو. اوازې ډېرې زیاتې وې، خو وضعیت هغه رقم نه و چې څه رقم د خلکو ورته تشویش وه. اطمینان نور څه ډول وي؟ زموږ تر ټولو لوی متحد امریکا په ډیر یو غټ مقدار حمایه در سره اعلانوي، تجهیزات درکوي، په ډیپلوماټیکه فضا کې در سره ولاړ دی. نور څه تضمین ته ضرورت دی؟ د ستراتیژیک تړون معنا دا ده چې امریکا له افغانستان سره کومک وکړي او کوي یې. له اوله پلان دا و چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دومره پیاوړي شي چې په خپل امنیت ونیسي او نورو ته ضرورت ونه لري. اوس هم هماغه کومک له افغانانو سره روان دی، یوازې وخت یې رامخکې شو. د افغانستان وضعیت ټولې دنیا ته مهم دی. طالبانو ته یې بیا پیغامونه ورکړي چې موږ په افغانستان کې د دوی سیستم او امارت نه منو. د طالبانو دا اول ځل نه دی چې داسې اشتباه کوي. دوی چې له امریکا سره کوم تړون امضا کړ، دوی باید اتومات اوربند کړی وی. که دوی دا کار کړی وی د ډیرو زړونه به یې ګټلي وه. طالبانو نړۍ ته ونه ښودلی شول چې یو اصلاح شوی او پوه شوی ګروپ دی. دوی نړۍ ته وښودله چې قدرت په زور غواړي. دوی داسې قدرت غواړي چې د افغانستان شتمني هیڅ پاتې نشي. دوی په دې کې د افغانستان ترڅنګ ډیر ضرر ځان ته هم ورساوه. اراضي په جنګ کې یو او بل لاس ته غورځي. طالبانو له هغې خلا استفاده وکړه چې منځته راغلې وه، مګر دا خلا همیشنۍ نه ده. طالبانو د نورو محاسبو ترڅنګ د ولسوالیو د نیولو محاسبه هم غلطه کړې. ته چې ولسوالۍ نیسي یوازې چور خو نه دی، هلته خلک حکومتولي او خدمات غواړي. طالبان پر خلکو ځان تحمیلوي، چیرته چې لاړ شي خپله ډوډۍ هم په خلکو تاوانوي. د افغانستان خلک غریب دي، دې ته یې وس نه رسیږي. دویم خلک تر وحشت او دهشت لاندې ژوند نه کوي، هماغه ولسوالۍ پسې راپورته کیږي. یو وخت دلته امریکا له خپلو متحدانو سره 150,000 سرتیري درلودل. کله چې ضرورت راکمیږي دوی وځي. نن هم د کابل د میدان هوایي امنیت موضوع د امنیت دومره نه ده څومره چې تخنیکي کومک دی. دا کار دوی ډیر وخت کړی و. تر اوسه هغه تخنیکي ظرفیت دومره نه دی چې موږ یې ټول مسؤلیت فعلا واخلو. د میدان هوایي امنیت دننه نه نیول کیږي، د باندې نیول کیږي. دلته مسؤلیت د تخنیکي وسایطو مسؤلیت دی. تر اوسه ناټو تامین کړی و، ورو به افغانانو ته وسپارل شي. ترکیه د ناټو په نمایندګۍ دا کار مخته بیایي او امنیت یې د کابل په امنیت کې افغانان خوندي کړي. موږ دې ته هیلهمند یو چې د طالبانو عقل سر ته راشي او وژل پرېږدي. ټولو افغانانو ورته سر تور کړی چې سوله وکړئ. که دوی خپلواک وي او تصمیم یې خپلوي نو جنګ ولې؟
ټوله نړۍ ورته وایي چې جنگ د مشروعیت نه لري او دوی په دې پسې دي چې په زور قدرت واخلي. طالب که سولې ته اراده لرلی خو هلته یې مذاکراتي ټیم ناست دی. ولې سوله نه کوي؟ ولې جنگ کوي؟ دا هره ورځ چې د افغانانو بچیان شهیدانیږي دا مسؤلیت د چا دی؟ دا خلک چې دوی وژني دا خو د دې مملکت دی او مات لاس غاړې ته لویږي. که طالب لاس پوسی نه وای دا جنگ یې نه کاوه. له طالبه موږ د سولې هیڅ څرک نه وینو. موږ خپل مذاکراتي پلاوی په قطر کې د یوې هیلهمندۍ له مخې منتظر کړی. افغانان سوله غواړي او موږ پلاوی د دې لپاره هلته کېنولی چې که د طالبانو اعصاب کار پیل کړي دوی له قاچاقبرانو پرته چې هر څوک وظیفه لري دوی مشکل ورسره لري. اول انتخاب مو سوله ده. که سوله نه راځي او طالبان جنگ ته دوام ورکوي دفاع د خلکو مسلم حق دی. خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر دې هم پیاوړي کوو چې دوی نور د داسې کارونو مخه ونه مومي. زموږ د سفر دا ډیره مهمه برخه وه. هر چا چې د نظام په چوکاټ کې د طالب خلاف وسله اخیستې تر اوسه په کنټرول کې دی. دا اخطار ما طالبانو ته 1.5 کال مخکې هم ورکړی و چې که په زور حکومت کوي دلته جامع مخالفت ترسره کوي. دا جامه تر تاسې لویه ده او تاسې یوه ډیره وړه برخه یاست. څوک مو په زور نه مني. په افغانستان کې د سولې راتګ حتمي دی. دا چې سوله د جنگ له لارې راځي که د مذاکرې دا انتخاب دی. موږ فکر کوو چې د مذاکرې له لارې سولې ته ژر رسیدای شو. خو پر دې مطمئن نه یم چې طالب هم داسې فکر کوي. دوی فکر کوي چې د جنگ له لارې بریالي کیدای شي. افغانان طالبان نه مني. په افغانستان کې طالب ضد عناصر ډیر زیات دي. خلک د دوی له فکر سره مخالفت لري. د حکومتداري په اړه له لیدلوري سره مخالف دي. هیڅ څوک نه غواړي چې په خپل هیواد کې بندي واوسیږي. طالب غواړي ټول افغانان بندي واوسي. طالب انسانانو ته ارزښت نه ورکوي. د طالب لپاره انسان هیڅ شی هم نه دی. له خپل ځانه پرته نور انسانان ورته انسانان نه ښکاري. افغانان د دې حق لري چې په خپل هیواد کې په عزت افتخار او آرام ژوند وکړي. مهاجر د دې په قیمت ښه پوهیږي چې وطن څه شی دی یا وطن څه شي ته وایي. طالب غواړي له افغانانو د مالکیت احساس واخلي. طالب دغه ازادۍ سلبول غواړي چې افغان د فکر وکړی شي چې افغان دی. د خپل مالکیت احساس په خپل مملکت کې وویلی شي. دی وایي چې زه څه وایم هغه به منئ او دا سوله نه ده. دا زندان دی. سوله استقلالیت لري. د مالکیت احساس او د امن فضا لري.